السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې پر تن ولرئ. وی د مسلمان شپون او یهودي جالبه کیسه. وایي یوه ورځ یو یهودي له خپل کور څخه په دې نیت راووت چې راځه مسلمانانو ته په دین کې شکونه پیدا کړه. نو په لاره کې را روانو چې له یو شپانه سره مخ شو. نو له ځان سره یې وویل چې لومړی راځه له دغه بې علمه سړي څخه شروع کړم. نو دا یهودي شپون ته ور نږدې شو او ورته یې وویل یوه خبره درته کوم که چیرته یې منې ته. نو شپانه ورته وویل چې وایې څه وایې نو؟ یهودي ورته وویل چې په قرآن کریم کې ډیر آیاتونه تکراري راغلي او همداشان ځینې کیسې بې فایدې راغلي دي. راځه دغه تکراري آیاتونه او بې فایدې کیسې ورڅخه لرې کړو چې هم زده کولو ته اسانه شي او هم حفظ کولو ته اسانه شي. نو شپون ورته وویل چې ستا په وجود او بدن کې خو هم تکراري اندامونه دي، لکه دوه سترګې، دوه غوږونه، لاسونه، پښې او داسې نور. نو راځه ول ستا له بدن څخه تکراري اندامونه لرې کړو چې وجود دې سپک شي، بیا به له قرآن کریم نه تکراري آیاتونه لرې کړو. نو یهودي شرمنده شو او له ځان سره یې وویل چې دا خو هغه بې علمه سړی و، داسې ځواب یې راکړ. نو د عالم او هوښیار به څه حال وي.